د شپږو افغان ځوانانو کیسه. په کال 1951 کې 6 تنه تعلیم یافته افغانان لکه عبدالهادي مهجور، محمد اشم، محمد عمر معروف، محمد صدیق قزلباش او سید محمد میوند له افغانستان څخه د چمن په لار راتښتېدلي وو. د پاکستان حکومت دوی ته پناه ورکړې وه. څو ورځې خو د کوټې چاونۍ په چلتن وټل کې وو. وروسته یې بیا په چاونۍ کې یو مناسب کور حکومت ورکړ. عبدالهادي مهجور، محمد عمر معروف او محمد صادق له افغان فوج سره تعلق درلود. عبدالهادي کیپټن وو، صدیق ویل زه میجر وم او عمر هم د کیپټنۍ خبره کوله. په دغه ورځو کې د کوټې، پښین او د چمن یوه ضلع یا ولسوالۍ وه او پولیټیکل ایجنټ یا سیاسي نماینده یې نوابزاده محمد اسلم خان وو. دغه 5 تن چې سید محمد میوند نومېدی د کندهار د یوه مخور سړي زوی وو چې غالبا عبدالعلي خان نومېدی او هلته قاضي وو. دغه ځوان په انګریزي ژبه ډېر ښه پوهېدی. نواب زاده اسلم خان دغه ځوان په خپله بنګله کې ساتلی وو ځکه چې میوند له قزلباش صدیق سره شخړه درلودله. عبدالهادي هم په انګریزي ژبه ښه پوهېدی او هوښیار سړی وو. ده ویل چې زه عبدالحی حبیبي عزیز یم او په خټه د غزني موساخیل یم. ښه نو دلته د ارواښاد حبیبي ذکر راغلی. نو دغه 6 تعلیم یافته افغان چې له افغانستان څخه راتښتېدلی وو نو هغه هم دغه ارواښاد حبیبي وو، خو دی بیا د تورخم له لارې پېښور ته راتښتېدلی وو. ده په افغانستان کې د ویش زلمي په نامه یو سیاسي ګوند هم جوړ کړی وو. پاکستان ته د راتګ سره سم یې د آزاد افغانستان په نامه ګوند جوړ کړ او د ګوند د منشور د جوړولو لپاره کوچ ته راغلی. دلته چې کوم 15 تنه وو دوی د مخه لا رابطه ورسره جوړه کړې وه ځکه چې د دوی هر کار د حکومت تر سرپرستۍ لاندې کېده. او هغه وخت د کوټې د اطلاعاتو په دفتر کې چې پبلیسټي آفیس ورته ویل کېده، زه د پښتو د مضمون نګار په توګه پکې ملازم وم او زما افسر سلطان محمد نیازي چې زما امنام وو حکومت موږ ته د دوی کارونه سپارلی وو. نیازي صاحب دا کار ما ته سپارلی وو. ارواښاد حبیبي صاحب چې کوټې ته راغلی وو نو د خانکلات په میلمستون کې چې د سریاب ریلوې پاټک له څنګه وو حکومت د استوګنې بندوبست ورته کړی وو. نیازي صاحب زه وولېږلم چې د ګوند منشور ورچاپ کړم. زه هلته ورغلم نو سید محمد میوند هم هلته ناست و. حبیبي صاحب ما څخه د قبیل پوښتنه وکړه نو ما ورته وویل چې زه هم موساخیل یم. زما په مشرانو کې زیاتره ده پیژندل. دغه وخت حبیبي صاحب ما ته هم د ګوند د ملګرتیا بلنه راکړه، خو ما ورزیاته کړه چې تاسو د دې هیواد په سیاست داسې پوه نه یاست لکه چې پکار ده. نو ګمان کوم چې تاسو به ډیر ژر نه یوازې دا چې پښیمانه به یاست بلکې کیدای سي چې تکلیف هم در ورسیږي. ارواښاد زما په دې ځواب خپه سو. ویل یې تاسو الکوان په دې خبرو لا نه پوهیږئ. په هر حال د هغه منشور مې ورته چاپ کړ او بیا حبیبي صاحب 3-4 ورځې وروسته پېښور ته لاړ او له هغه ځای د آزاد افغانستان په نامه یو اونیز ویکلي اخبار چې 8 مخه یې لرل راویست. دلته حکومت زموږ دفتر ته اطاعت وکړو چې یو 15 ورځني پښتو پارسي مجله راوباسي، خو مضامین به ټول پیراري افغانان لیکي. اداریه به په پښتو سید محمد میوند لیکي. د مجلې نوم به د جمهوریت غږ وي. سرپاڼه به په کراچي کې رنګین چاپیږي. وروسته بیا صدیق قزلباش دغه مجلې ته په پارسي کې یو مضمون د افغانستان د شاهي خاندان په خلاف لیکلی وو چې سیاسي نه بلکې د ذاتیاتو ډک وو. نو هغه مضمون رد سو. په دغه خبره د قزلباش او پولیټیکل ترمنځ شخړه رامنځته سوه او قزلباش پولیټیکل ته سپکې سپورې وکړې. هغه قزلباش جیل ته ورتس کړ او حکومت دغه مجله بنده کړله. هلته په پېښور کې حبیبي صاحب د پاکستان د پوځ د مشر ایوب خان د یو بیان چې د افغانستان په اړه وو په آزاد افغانستان اخبار کې یو سخت او اوږد مضمون چاپ کړ چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت حبیبي صاحب هم زندانی کړ او اخبار یې وربند کړ. د حبیبي صاحب ګوند یا پارټۍ هم ختم کړل سوه او د 6 سرو وظیفې یې هم وربندې کړې. د دغو 6 افغانانو انجام
حبیبي صاحب او سید محمد میوند وروسته په کراچي کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې پناه واخیسته. افغان سفیر بیا د سردار داود چې د افغانستان وزیر اعظم و څخه یې بخښنه ورترلاسه کړله. عبدالهادي او محمد اعظم په کراچي کې د پاکستان راډیو افغان روسیې څانګې کې ځان ځای کړ. میجر صدیق قزلباش چې د افغانستان څخه د راتښتېدو پر مهال یې د سپین بولدک په ویش باندې افغان عسکر هم وژلی و، نو بیرته د تلو چانس یې نه درلود. هغه و چې په پاکستان کې یې ځان په خپله مړ کړ او پاته سو محمد عمر معروف. نو هغه افغانستان ته بیرته په داسې حال کې ستون سو چې له ځانه سره د بلوچستان د بلوڅو او پښتنو سیاسي مشرانو سپارښتي لیکونه اخیستي وو، خو د افغانستان حکومت هلته د کابل د همزنګ زندان ته واچول. په کابل 1958 کې د افغانستان د استقلال د جشن په تقریباتو کې چې کله سردار داود خان صدر اعظم یا وزیر اعظم د کوزې پښتونخوا څخه ورغلي ادیبانو، شاعرانو او سیاسي مېلمنو سره ناسته درلودله، نو د ناستې څخه یې چې څنګه ولاړ سو نو زه پسې ورغلم او د محمد عمر معروف سپارښتنه مې ورته وکړه. سردار صاحب زما په سینه ګوته کښېښودله، ویل ستا له خاطره یې پرېږدم. سید شمس الدین باچا چې د قبایلو او سرحداتو وزیر و او هلته موجود و، هغه ته یې وویل چې معروف نور رایله کړه. وروسته بیا محمد عمر معروف د لشکرګاه هلمند دوی جوړولو په فابریکه یا کارخانه کې په کار کولو لګېدلی و. د دغې تاریخي کیسې د تاریخي خلاصه دا ده: یو، په افغانستان کې د پاکستان لخوا د مداخله کولو تاریخ تر 1950 کال پورې زغیږي. په افغانستان کې د شاهي کورنۍ په خلاف د روشنفکرو او جمهوریت غوښتونکو بیړنیو ګامونو انفرادي او اجتماعي ناخوالۍ رامنځته کړې. دریم، د پرلپسې مداخلې د تجرباتو پر اساس د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې پوه سول چې مداخله د روشنفکرانو پر تله د مذهبي توندلارو لخوا ارزان بیه او ژور شکل درلودلی سي. څلرم، افغان ادیبانو، مفکرینو، سیاسیونو او په خاصه توګه ځوان کهول ته دا تاریخي کیسه دا په ګوته کوي چې د پردیو په مرسته هیواد لره سیاسي نظر راوړل د بېعزتۍ په سند کې د ځان لاهو کولو په معنا دي. بلوچ او پښتون د تاریخ په هنداره کې سلطان محمد صابر جنوري 2006